څخه بس استدلال د باک څخه بل غواړي نم لا خالق تعالی خوندي اوسېدونکی د پنجوي د مرکز یم ما داسې په یاد دي لکه تا ته چې ګورم 42 ثانیې تیارې وې یوه د مخ هغې غټه وه یوه د شا هغې یو وار غال مغال سو په مخلوق کې چا ډانګ راواخېستی د ترکانو څخه مقصد د مشانو کو د تاس ولا چا لرګی راخوسو چا څنګه و داسې خو داسې بد یو پرتم مهار سو په دې کې اول د واره په کندهار کې د مولوي اغا صاحب په نامه جبهه وه په دې کې لالا ملنګ شهید و مقصد جامرماد اغا و نورماد اغا و کاکو اغا و اجا اکبر اغا و دا خلک اوار د واره دا ناګهان جنګ داسې جنګ و لکه اوس چې په اوکراین کې معنا داسې یو حالات شو یقین یې ومن چې نه بیا انسان پرېښوی نه بیا حیوان پرېښوی حیوانان یې هم ویشتل انسانان یې هم ویشتل دا رقم و چې سره به سوله خوږ به سوله بیا نو د شي څه لاس نه اړوه نه حیوان نه انسان نه ښځه نه نر نه کوچنی نه سپین ږیری حتی یو څو ټکه په اوس په 250 کسه یې په سپېروان کې په یوه شهیدان سپین ږیري کوچنیان لویان زنانې زما نوم حاجي مولوي عبدالعزیز د زاړه مجاهدینو د جهاد مجاهد امارت اول امارت مجاهد د سرو لښکرو کفارو روسیانو اول په ابتدا کې چې یرغل پر افغانستان وسو مبرک کارمل د ټانګان پر سرو راوستی او افغانستان اشغال کی بیا په هغه وخت کې چې زموږ وطنو ته راتله موږ اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي د ولسوالۍ د میشان اوسېدونکي یو په میشان کې موږ وو چې د دوی جټ تیارې رالې دا دغه ریګ غاړه د ډورۍ برابر اخیستې وو میدان ته تېرېدله بیا لو قوه راله د زنګاوات پر ترتیب باندې مجاهدینو بیا جنگ ورسره وکړي نو هغه جنگ جریان درلودي وطاقونه سوله مجاهدین سو هغه ولې شپې در سره راکېټو شی نه و د بوتله څخه مجاهدینو کار اخیستی بیا وروسته یو راکېټ پیدا سو چې راکېټ انداز په نامه و بیا کرا کرا ترتیبات جوړ سول چې شکې و زکویکان سوله په اخره کې بالاخره داسې وخت راغی چې زموږ د تلکان د میشان پر سیمه د زنګاوات پر سیمه تیارو چندان بمبار نه سوی کولی مجاهدینو به ویشتله په دغه کې بیا تیارې غورځېدلې نو دوی مجبوره سول بالاخره چې ووځي د افغانستان څخه نو په ټیټو سترګو په شرمېدلي حال باندې پر ډمبر هم نه سوی تللی په هغه دشت کې دوی مخه وکړه چې مجاهدینو حملې پر کولې د دغه حملو په حالاتو کې دوی د افغانستان څخه وایستل سول خدای پاک موږ د دوی د اشغال څخه خلاص کړو نو ظلمونه دوی بیخي ډېر ظلمونه وکړه بمبار یې بس په هر ځای چې به ونې کور کتي نشۍ کتي او د شپې مطلقاً موږ څراغ شی نه سوی لګولی اور نه سوی لګولی چې مازې رڼا یې لیدلې به یې څرخکو راکېټان پر غورځوله نو ظلمونه یې بې انتها ظلمونه وکړله څنګه راته وایه څو خبره نو بیا ټولو ته زما دا پیغام دی چې د خدای په خاطر تاسې د دا شهدا وینې مه هېروئ او د وینو سره نابالي مه کوئ بنګلي هم پاتېږي پاچي هم پاتېږي ګدایي هم پاتېږي پای مو مرګ دی نو د الله رب العزت په حضور کې چې بیا سړی داسې ناجوابه وي دا ډېر سخت عذاب دی او یو دی په مجاهد خلک پسخان نه وي او یو دی مجاهد بیا په جهاد پسخان نه وي هغه مخکني مجاهدین وه واقعي مجاهدین وه مګر په جهاد یې پسخاند وه جهاد یې پسخانده وه بیا تقوایي یې کوله سګواني سپی به و هلک به و دا کیسه به وه الله رب العزت یې 15 سپیرکیان طالبان پیدا کړل بالایانو داسې کړله چې سردر بدر یې کړل اوس دغه زما ورونه چې دي په هر که وزیر دی که والی دی که کشر دی که مشر دی چې د الله په خاطر تاسې دا کونډیان یو دا یتیمان هر انقلاب چې راځي دا په ګړنګو نه دی راغلی دا په وینو راځي دا داسې وینې مبارکې وینې دي د شل کلنې دورې بیا داسې وینې دي چې هغه وینې یې راسیرې کړلې
دا ټوله ښه حافظان ښه مؤمنان هغه خو دا وروره یو به چرسي وو یو به څنګه وو یو به څنګه وو هغسې خلک شهیدانېدل او په دې دور کې خو داسې نازک نازک حافظان ولاړله چې یقین یې ومنه چې خپله خور پرې کېدل د حزب اسلامي و مقصده خبرې د شعله نظار یې ولیکې چې د مقصود حالات و دا نیم کابل سي اوار زما وروره موږ ولید چې دا موږ کابل ګیر کوي دا حالات موږ ولیدله دا خلکو بیانونه راته کول نو ډېر دوی خودپخانه ډېر بېدرقه ظلمونه سره وکړي مسلمانانو لره دا پکار دی چې اتفاق و اتحاد وکړي خپل د امیر ملاتړ وکړي علیه السلام مبارک موږ خلک دي باید دغسې خپل د امیر ملاتړ وکړي که مو ورته اچي که مو دریاب ته اچي که فدایي حمله وي که بل حمله وي باید موږ خپل د امیر ملاتړ وکړو خپل د افغانستان حفاظت وکړو خپل افغانستان په خپل لاسو جوړ کړو